ټویټ کې دا خبره وکړه چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به یو 13 نیټې باندې به ټاکل شوی چې 100 تنه طالب بندیان له زندان آزادیږي. په همدې تړاو را سره په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی نجیب الله جامع دی او دغه موضوعات به ورسره وڅېړو. ښاغلی جامع، تاسو ته په سټوډیو کې هرکلی وایم ستړي مه شئ. تاسې ریپورټ هم ولیده او په جریان کې یاستئ. څه فکر کوئ پیل به له امنیتي وضعیته کو؟ په کابل ښار کې د تیرې ورځې خونړی برید چې فکر کوم په څه کم یا ډېره یوه میاشت کې دا دویم خونړی برید دی د عبدالعلي مزاري پر تلین باندې تاسو د برید شاهد یاست. څه فکر کوئ ورځ تر بلې امنیتي حالت ولې مخ په خرابېدو دی؟ مننه د ساتن طلب اسلام باندې سلامون تاسو او د کاونو درنو لیدونکو ته. په پیل کې د سیک او اهل دهنو د افغانانو په درمسال باندې برید د افغانیت او زموږ د اسلامي ارزښتونو لاړخه په کلکو ټکو غندم او د دوی ژمنتیا افغانیت د خاورې ارزښتونو ته بېسارې ده او موږ د دوی سره په غم کې په ټوله معنا د واحد ملت لیدري څخه شریک یو. په رښتیا هم مخکې ملګرو ملتونو هم په یوه خبر کې دا ذکر کړی و چې په تېر 15 ورځو کې تر 100 ډېر ملکي افغانان د طالب او حکومت له دریځ او جبهو څخه پرته وژل شوي دي او دا یو غټه غمیزه ده چې بدبختانه موږ د سولې د وروستیو هوکړو او جریاناتو څخه چې د ورکمونې او بیا راوروسته چې کله د امریکا او د طالبانو ترمنځ په 19 د فبروري باندې کومه هوکړه وسوه، موږ غوښتل چې دغه د تاریخ زموږ د تاریخ یوه توره صفحه چې جګړه ده، وحشت ده، افغان وژنه ده او د نړیوالو څرګندو شبکو او د افغان ضد ګټو هیوادونو لوبه نور پای ته ورسي. ولې بدبختانه وینو چې د داعش په څیر باندې د نړیوال استخباراتي جال یو داسې ناصر موجود ده چې نه پرېږدي او د داعش ته ورته یو شمېر هغه ډلې چې په کابل کې فعال دي او د سولې مخالفت کوي چې د هغوی اهداف، د هغوی موخې د سولې سره دښمنۍ، د سولې د سبوتاژ هڅې تر داعش ډېرې خطرناکې. بنان په کابل کې د سولې سره دښمنۍ او د سولې د ملت په نوم له سولې د دښمنۍ هڅې چې دغه ملت د نوکو هیلو او د ښو هیلو او د نوي افغانستان او د سبا افغانستان او د سولې وروسته افغانستان هیلې د ملت کوي او په عین حال کې د داعش او د داعش ته ورته جنایتکارو او وحشتکارو ډلو کردارونه چې دغه ملت هر ورځ په غم کې نه وي زموږ ملي وحدت ته ځان رسوي. د ملت وجودي فلسفې ده چې هغه له مختلفو ژبو څخه له مختلفو مذهبونو څخه جوړ ده او زموږ شعار هم دا ده چې په هره ژبه ګویا وي خو چې افغان وي هغه زموږ ورور ده او د هغوی په ننګ باندې او د هغوی په غم کې موږ سره شریک یو. زه د دغه پیښو تر شا او دا چې څه روان دي د دې تر شا نړیوال لوبه ګورم په ځانګړي ډول د داعش تر شا چې کله طالبانو په ننګرهار او مشرقي ولایتونو کې د داعش ځالې له منځه وړلې هغه ډله چې هر د نړیوال جنایي وحشت هر ډول ریکارډ په افغان وژنه کې مات او رسوا کړی ده. ولې موږ ولیدل چې امریکایانو په خاص ډول حکومت یا کله چې په دوی باندې فشار راوستل کېده د دوی به ډلې طالبان ته حکومت ته راتلل او تسلیمېدل به یا موږ تاسې ولیدل چې په یوه قومي جرګه کې پرته له هېڅ تضمین څخه چې اوس حکومت وایي طالبان باید د خپلو بندیانو فارم دوی ته تضمین ورکړي مګر دوی پرته له هېڅ تضمین ویري او عدالت له بحث څخه هغوی پاکستان ته وسپارل او د پاکستان نظامي ادارو ته وسپارل. دغه ټولې هغه اندېښنې دي چې موږ لرو او د دې تر شا نه یوازې د سیمې د هیوادونو په داخل کې د افغان سولې دښمنانو هغه څوک چې غواړي د واک په ګدۍ باندې پاتې سي او د ملت په ګردو باندې د ملت په هغه اساسي حاکمیت چې دا غصب کړي د دې لاس ده. په ځانګړي ډول باندې په دې کې د امریکا هم لاس نه سره دی چون داسې وضعیت سره دا اوس موږ تاسې په کابل کې وینو دا او د امریکا هم یو ډول د سیاسي جوړجاړي هڅه کوي. هدف ستاسې دا دی چې په دا رنګه بریدونو کې د امریکا لاس هم شته ده. امریکا داسې یو ډول وضعیت رامنځته کړی دی چې د اوس له کنفرانس څخه وروسته یو دم د ولسمشر د ټاکنو پایلې اعلانوي. ټاکنو له پایلې سره کمیسیون پرته له دې چې د شکایاتو کمیسیون دا توضیح کړي دا د هغوی هغه قانوني او حقوقي صلاحیتونو په اساس باندې هغوی اعلان کړي ویې ګوري او بیا وروسته ټاکنو کمیسیون ته لاړ شي پرته له هېڅ حقوقي څخه باز بلې خواته لاړ نه شي خو د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون ټاکنو کمیسیون ته دا موضوع یعنې باز دا ده چې د انتخاباتو سبوتاژ یا د انتخاباتو په مساعد وخت کې د فایلو اعلان د داعش ډول په څېر د وحشتکارو د ډلو وحشي او افغان وژونکي او ولس وژونکي هڅې د سولې سبوتاژ دا ټولې یو ډول نه یو ډول د افغان سبا د افغانستان د سبا پر وړاندې مشکل ده او هغه دا ټول بیا یو بل ته لاس ورکوي تر څو سولې سبوتاژ کړي او له دې ملت څخه د
یو واقعي ولسي برخلیک چې هغه په واقعي جمهوریت ولاړ دغه جمهوریت چې د ولس د ارزښتونو معیارونو د ولس د هیلو او مبارزو او سرښندنو قرباني د لاسترونه ده هغه وساتي دا ټول د سولې په سبوتاژ کې د جمهوریت سبوتاژ د سولې سبوتاژ ده روان دي او په دې کې کابل کې یو شمېر خلک دي چې هغه پړه دي داعش عمل مسؤل ده او داعش د شاه چې څوک ملاتړ کوي هغه د هغوی په دې وینو او وختونو کې لاسونه دي. جامع صاحب څه فکر کوئ په ممکن نږدې یوه میاشت یا ما مخکې تاسو ته ویلي د همدې یوې میاشتې په جریان کې د دوو خونړیو پیښو رامنځته کېدل بیا تر هغه وروسته داعش وسلواله ډله د دوی مسؤلیت اخلي تر دې وړاندې طالبان ولوس طالبان د سولې په درشل کې د امریکا سره هم دلته افغان حکومت سره هم خبرې اترې روانې دي اوس داعش هغه تشه ډکه کړې که تاسو فکر کړی هغه تشه اوس داعش ډکه کړې هر خونړۍ پیښه کېږي هر برید کېږي دغه مسؤلیت داعش په غاړه اخلي داعش یو ډول ګواښ فعلا نه دی موجود دلته یعنی پاتې نه دی هغه ویره چې پخوا موجوده وه هغه اوس هم دلته موجوده نه ده تاسې نه احساسوئ بس دا چې کله د داعش د وجودي فلسفه چې وحشت له القاعده څخه راځي بیا وروسته بغداد کې سرچینې اخلي بیا د اسلامي خلافت او دولت په نام باندې یو بدنام جوړښت د اسلامي نړیوال نظم د بدنامولو لپاره رامنځته کېږي کله چې دا بیا د سوریې او د عراق عرب جغرافیه چې هلته څومره خونړۍ پیښې په تاریخي کچه د عربانو په قومي او ولسي دغه کې رامنځته شوي دي تاریخ کې رامنځته شوي دا کله د افغان مسلې سره بیا د مذهب اړخ چې یو اسلامي لیدلوري افراطي او طلال تبلیغي دغه کله وی سره وسنجول چې نه یوازې په افغانستان کې موجود دی داعش جوړښت او ډله لغه څخه د پیډولوژیک اړخ په جغرافیایي اړخ د سیاسي جغرافیایي اړخ تړل نه دی بلکې دا مطلقاً یو استخباراتي جوړښت دی مطلقاً په افغانستان کې افغان وژن جوړښت دی مطلقاً په افغانستان کې دا دغه مهال جوړ شو چې کله تاسو ګورئ د ملا منصور طالبانو په منځ کې انشار رامنځته کیږي ملا منصور وژل کیږي د طالبانو د جذب لپاره د ډول جوړیږي د وروسته د سولې حرکتونه چې په افغانستان کې د سولې او د سیاسي جوړجاړي او حل او فضا رامنځته کیږي د دې په وړاندې باندې یو داسې سنګر یو هدف رامنځته کیږي چې وکولای شي یو شمېر افراطي افکار هغه چې په ولس کې په حکومت کې افغانان وژلي دي د طالب اړخ کې یو شمېر خلک په شخصي غوښتنو او غوښتنو باندې خلک وژلي دي یو لپاره یو تشه جوړ کړي چې هغه تشه ډک کړي ولی طالبان خو ولل چې متدغه دغه د انشاب او د طالبان د ماتېدو دغه توطیه چې هم کورنۍ او هم نړیواله ماته کړله اوس هغه څوک چې د دوی تر شا دي چې د دې غټ هدف یا څه چې هغه روښانه دي او تحلیلونه په دې مورد باندې یا شکونه دي د شکونه چې د تحلیل تر کچې موجود دي هغه د امریکا په کې لاس ده د پاکستان په دې کې لاس ده یعنې تاسو دا فکر یعنې تاسو دا وایئ چې داعش هم د امریکا یوه پروژه ده افغاني داعش چې دلته راپسې ده د امریکا پاکستان او په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې یو شمېر برخې یعنی څنګه افغاني داعش منظور باندې ونرسېدم هغه داعش چې په افغانستان کې فعالیت لري دا تقریبا یوه افغاني پدیده نه ده ولی په افغاني سیاسي هویت باندې تفرض شوی یو د وحشت یو کردار ده د دې لپاره بعضې خلک داعش ځکه په کوردن دوی په تشکیلاتو کې خو تر ډېره تاسو په جریان کې هستئ چې نړیوالې څېرې لیدل کېږي چچنیان دي عربیان دي چې یو کرایي اجرتي قاتلان دي چې هغه د نړیوال اجرتي قاتلانو په لقب باندې اخیستل کېږي پاکستان یې اخلي هر هېواد یې غوښتلی چې واخلي انتحاري واخلي جاسوس واخلي مخبر واخلي یو څوک واخلي ولې د دې تشا تعریف څه ده او دا څوک استعمالوي څنګه استعمالېږي په کوم حالت کې استعمالېږي او د چا په وړاندې استعمالېږي د افغانستان په وړاندې استعمالېږي د افغانستان د راتلونکي کې سبب پر استعمالېږي د سولې پر وړاندې استعمالېږي او دلته د نړیوال جنګونو او د نړیوالو استخباراتي جالونو د اهداف او موخو د رامنځته کولو او ترلاسه کولو لپاره استعمالېږي بنان دلته د دغې ډرامې تر شا داخلي اړتیاوې چې هغه د سولې سبوتاژ او د قدرت دوام یو شمېر خلکو تضمین برخې دغه نه ګټه اخلي امریکا د نړیوال هژموني او ځواک په توګه د سولې د ناکامولو د دغسې ناکامولو چې طالبان داسې راتلونکي سره مخ شي چې د امریکایي غوښتنو او ګټو ته او د امریکایي شرایطو سره وکړي د امریکا دا هدف دی پاکستان په عین حال کې له طالبان سره دښمني کوي او دلته خپل سیاسي راتلونکي د دوی د مصنوعي او کاذب سیاسي جوړښت په اساس باندې غواړي چې هند ته خطر ده د مرکزي اسیا هېوادونو دلته یو شمېر اهداف لري د دغو لپاره د امریکا په ملتیا باندې جوړ کړی د امریکا پاکستان
پاکستان ورته هم پیسې ورکوي او راټولوي هم ورته انساني نیرو برابروي دلته په داخل کې د دې ته چې څوک د داعش په خلاف باندې عملیات کوي هغوی بمباریږي د داعشان تسلیمیږي دغه یوه ګډوله ده اخباراتي ګډوله ده او یوازینۍ د سبوتاژ او د دې د ماتېدا لاره د افغان ملت اتحاد او له سود څخه ملاتړ جامع صاحب په همدې حال کې به په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي توافق له مخې په هغې کې یو ماده دا هم ذکر شوی امریکا لاړ طالبانو ته چې وسلوال طالبان اړ دي چې له نورو افراطي او ترهګریزو شبکو ډلو سره دوی مبارزه وکړي تاسو په جریان کې هسته ولسمشر غنی په ننګرهار ولایت کې داعش ماته اعلان کړ صفر اعلان کو چې نه داعش ماته خورلې تر دې نږدې یو میاشت وروسته طالبانو په کونړ کې همدا موضوع اعلان کړ چې په کونړ ولایت کې داعش زموږ په مقابل کې ماته وخوړه ولته هم صفر شو څه فکر کوئ که دغه مبارزه رښتینې وي د افغان حکومت سره په دې برخه کې دوی څومره کولی شي چې مثلا د همکار په توګه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي دا به کومه نتیجه ورکړي طالب جریان او جوړښت په تاریخي کچه بدن بدبختانه دا پرېوته بل څه چې دوی له توریزم سره اړیکې لري البته چې تروریزم نه پخوا د طالبانو له جریان سره فکري اړخ لګاوه چې هغه یو سلفي تونلاري جوړښت چې حتی په هیڅ فکر کې د منلو وړ نه ده ولې پرېوته بل څه دا چې دوی رسنۍ په واک کې نه وي دا چې دوی نړیوال لابي ورسره نه و او طالبان نظام د دې قرباني شو طالبان له سیاسي اړخه د ملي ارزښتونو له اړخه او دا چې یو مطلقاً یو وطني کلتوري او په ملي ارزښتونو ولاړ تعریف شوی په جغرافیه کې محدود جوړښت ده هیڅ کله د دې په وړاندې له دې سره معامله د خپل ځان د بقا او حتی د فایق په ګټه نه بولي بنان طالب له دې سره تاسې په ولسي اړخه تاسې کابل نیوز او ټول رسنۍ په ګزارشونه درلودي چې طالبانو سره جګړه کړې ده او قرباني ورکړې ده چې زه منم چې په کونړ کې طالبانو داعش مات کو او دا واقعیت تاسې کونړ ته ولاړ سئ هغه سیمو ته کونړیان وایي د کونړ د خلکو تاسې په دې باندې مستند ګزارشونه جوړ کړي دي پاتې شو د افغان اړخ کې ولسمشر اعتراف وکړو او په ویاړ یې وویل او د فخر وکړو چې موږ په ننګرهار کې داعش مات کو ولې موږ تاسې ولیدل چې داعش هلته راټولېدنې لري داعش جلب و جذب لري داعش خلک وژني داعش له ننګرهار څخه په کابل کې د افغان ملت د یووالي د روسیې د ماتولو لپاره د مذهب په نام باندې وحشتکاري کوي وژنې کوي د اولادي مظارف مراسمو همدا اوس په کابل کې پرون خلیلزاد هم د دوی له دې اقدامات او طالبانو دغه څخه خلیلزاد هم به تایید کړو وایي مله چې دوی په دې وخت کې ونډه ورکړې او قرباني ورکړې ده بنان ښه دا ده چې هغه څوک چې په داعش باندې تورن دي هغه څوک چې په داعش کې خپله بقا ګوري نه د افغان ولس کې هغوی ته موږ غوښتنه دا ده چې په سوله تکیه وکړي د افغانستان په سیاسي جغرافیه باندې تکیه وکړي د دې ملت په ارزښتونو یعنې هغه کسان څوک دي کومې هغه څوک دي چې داعش چې طالب داعش په وړاندې مبارزه هغه واقعا دلته موجود دي په افغانستان کې یعنې چې طالب دوی په وړاندې مبارزه کوي او دوی چې کله طالب څخه داعش را فراري سي او دوی تسلیموي دوی ورته جرګې نیسي او په جرګې له لحاظه پاکستان سپاري هغه څوک دي چې د داعش خلاف د طالبانو عملیات له خطر سره مواجه کوي هغه څوک چې سوله نه غواړي هغه څوک دي چې سولې ته شایع ټاکي هغه څوک دي چې په کال کې د سولې لپاره یو آیت نه ټاکي هغه څوک دي چې افغان وژنې د بهرنیانو قتلونه او پورونه په خپل اشاره کې واضح کوي تقریبا زموږ زه نه غواړم چې واضح ده زما دومره دلایل ویل که دا له فقهي اړخه او له حقوقي اړخه وسنجول سي بیان ته ضرورت حاجت نشته یعنې په دا تور تر ډېر هدف امریکا ده په بهرني اړخ کې او افغان حکومت ته په دې برخه کې باید سپیناوی ورکړي زه وایم چې افغان حکومت په دې اړه باندې واضح سپیناوی ورکړي که افغان حکومت واضح سپیناوی ور نه کړي د تاریخ فړه د ولس قهر او د خدای پښتنه به هم دوی ته راجع وي په غزني ولایت کې پارلماني ټاکنې ترسره نه شوې امنیتي وضعیت اوس په کمالات کې دی او په تازګۍ سره تاسې جریان کې هستئ چې ټاکنو خپلواک کمیسیون آمادګي ښودلې چې اوس موږ چمتو یو چې ګواکې د غزني ولایت ټاکنې ترسره شي مسله دا ده چې د غزني زه خو د غزني اوسېدونکی یم هلته که تاسې د غزني جغرافیه له هر اړخه له مطالعې ونیسئ غزني کې ټاکنو ته ډېره ښه زمینه مساعده وه او ټوله سیمه د حکومت په واک کې وه ولې ترسره نه شوه حکومت یو شمېر عملیات شروع کړو هلته یې پښتون مېشتې سیمې دومره وټکولې چې هغه وایي چې څوک دې دومره ستړی کړي وټکوي یوه ځل چې تر کوره پورې تعقیب کړي نو هغه به مجبور دي ځان د
بقا په خاطر باندې به یو چا ته لاس راچوي کدا د اوبو د سر ځګ هم وي ولس دومره منزوي کړل ولس دومره وټکول ولس تالیف نامه دومره ترهګر وزب همداسي مشخص خلک رالو له شمال څخه په غزنی کې عملیات وکړو هغه ډي سي توپونه کارول چې بعد د هند او د کشمیر په جګړه کې هند او پاکستان کارول وای یو توپ دی وستل او 14 نفر د مکتب شاګردان شهیدان کړ خلق خپل بقا مسؤلیت په نظام کې ون لیدل بنا سیمه عام نشوي طالبان د مدیریت او رهبری کړی او نظام ګټه په نفع ورنه ګټه اخلي هغه څه چې دوی په غزنی کې د ټاکنو په عنوان باندې اوس هغه فاسد کمیسیون چې په کابل کې خلک باور نه لري او د دوی دغه د فساد د دوی د غیر قانوني کړنو د دوی د قانون ماتونو د دوی د سیاسي استفادې د دوی د فساد او د ټولو فایل نن متاسف ګور چې افغانستان په سیاسي حق کوم وجه کې په کابل کې په دیو خو متاسف دي چې په یو خار په یو هیواد کې په یو خار او بل خار کې فاچان اعلان دي متاسف نن ول کابل کې د تاریخ د ټول ارث خلاف باندې په یو هیواد کې په یو خار کې دیوال په دیوال باندې چې یو بلغه هم اوریدل اساس به سینه چیرې کړل سینه به د سکش کړل دغه واته د سینه چیرې دا کوم بل ورته دوی دوه حکومتونه اعلان کړل دغه د دې کمیسیون نه فایل بنا دا کمیسیون دا حکومت او دا جوړه په هیڅ ډول سره د هیڅ ډول دغه انتخاباتو د ترسره کولو صلاحیت او وسنه د غزنی خوفري دی ولسوالي هم نه لري او د امریکایي ډیپلوماټ هغه د بیګا گزارش په اساس باندې شغل رسنیو ته د خپل نوم نه خو د شرط ویل دي حکومت ټول عمر ته شپږ میاشتې او کال ناوړي یعنی ما یو د موضوع ته جامع صاحب راځو واورېدو چې شاورته چې ولې دونه پیسې به دغه کې مصرف کړي په معاونیت کې وایي چې ځکه نظام کاند کومه ورسم ځان کاندول شو خو ځکه چې د پارلمان عمر ته یو کال زیات نه ده بنا د حکومت پارلمان د ټول جوړه عمر ته یو کال زیات نه ده غزنی کې د دوی څه ټاکنو فنیروان وایي هغه موضوع ته راشم کابل کې د سیاسي اوضاع د خلکو د اسانو د برطرف کولو خاطر سوای جامع صاحب مخکې لدی چې د موضوع ته راشم پارلمان یادونه تاسو د ولسی جرګې وکړه ګوري ولسی جرګه په برخه کې څومره ګرام بولای تاسو فعلا حالان کې چې وی یو دوه ورځې مخکې تاسو په جریان کې است خبرونه وملیدلې وی چې د ملي دفاع وزارت کورونای چارو وزارت او ملي امنیت ریاست چارواکي غوښتي ول پارلمان ته ولسی جرګې ته اظهار کړی ول اما هغوی هم حاضر نشو پرته د ملي امنیت ریاست غنه څه فکر کوي دوی په دې برخه کې د ملت په وړاندې څومره مسؤلیت لري هغه دوی داسې و چې ځکه احضار کړی و چې دغه رخصتیان چې دوی کړي بې خرڅسي وو د خرڅي پیدا کړل یو علت دا اصلي علت کې موږ او په سیاسي کې بس دا د پښتو کې دوه مطلب دی وای زه د کوم ځای وځړم او وای بل بس دا چې وای وخت ول چې پلانکې دي کوم د وای کوم ځای مسم ده نو دغه پارلمان د داسې یو ټاکنو محصول دی چې دغه ټاکنو تر سره کوونکی په لاره چونکی په زندان کې دي کمشنر خایم دا ټاکنو داسې یو ټاکنو د دې ټاکنو زیږنده دي چې هغه کې پایل یوازې شتمن او لیډران خلک چې ډېر پیسې درلودي چې د دولت څخه ډېر لري او څوک چې په ولس کې ډېر مذهبي هغه تر ټولو زیات راوړي دغه ټاکنو دغه پارلمان غړي هغه څوک دي چې په تشنابونو کې معاملې وکړي د ډالر معاملې د پارلمان غړي هغه څوک دي یعنی رشوت او بډه امریکایي کمپنیانو د فاضله موادو قراردادانو بنا دغه خلک نه یوازې د ملت د دوی څخه د هیله او تمه لري چې دوی به د ملت په بدر باندې وژاړي منډه به هلمند ته به ولاړ شي د کورونا په ضد باول دوی باید اختوي لکه د ایران د پارلمان غړي باید یو وکیلان موس په کورونا اختوي یو مرسوي وای چې د ملت غم د دوی دولت څخه د مشروعیت دا اخلي یعنی دوی باس مطرح کول او لکه غیر په تو کې متلور د حکومت په لوی کې د نظام وای لکه غیر د سکربول نو کله چې حکومت په داسال کې کله چې پارلمان ټاکنې په داسال کې د دوی د ټاکنو مسؤلي او په دوی په سره نو بیا له دوی څخه هیڅ اله درلودل یعنی د مزما په نیاز باندې افغان په توګه باندې چې له هر څخه زورېګم ولس لمس کوم د ولس برخه ما بنا له ولسی جرګه په دې نظر دوه وي موږ خپل هڅه کوو موږ غږ کوو خو غږ مو څوک ناوري اوس په تازګۍ سره تاسو وګوري پرون ولسی جرګې ماستازو ښکارا کړی دی پر دواړو لورو باندې هم پر ولسمشر غنی او هم په عبد الله باندې غږ کړی چې د سیاسي کشمکشونو څخه تیر شي او په خپل کې کېنې سره جوړ راشي ځکه دغه وضعیت د فعلي وضعیت امریکا راوسته د وضعیت هم داسې په خپل لاس بحراني کړی لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه
دا خو دوی یو اندېښنه ویلې ول دې اندېښنې تر شا به دوی برنامه طرحه لري نه دوی باید یو بلغاني ډیالوګ او جرګې لري دا مسله حل کړې وای چې داسې څه وجود نه لري بل په عین حال کې دوی که داسې کولای دغه ټاکنې چې د کرزي صاحب هم مخکې یادونه کړې وه دغه ټاکنې کرزي صاحب ویلي وو ساسونه ویلي وو چې دا موږ جګړې تړي دا جګړې اعلان ده دا د افغان وژنې د دوام لپاره یو پلمه ده یو بهانه ده دوی باید د ټاکنو مخه نیولې وای دوی باید له حکومت څخه په دې اړه سپناه وغوښته وای او چې یو فتنه رامنځته شوې ده یو جنجال د افغان ملت د سولې پر وړاندې سبوتاژ تر بیلګې سبوتاژ څه شي د سولې د انشاب د سولې د پاشلو د سولې د ناکامولو ته درشل رسېدلي دوی بیا غږ کوي او دې کې دوی ټول ویشلي دي په ټیمونو ویشلي دي ټیم ترې غواړي تاسې داسې وکړئ دوی که د یوې قوې د یوې مقننه قوې د یو دریم ارګان تمثیل کوي د نظام جوړښت په توګه دوی باید طرحه ولري دوی باید حکومت باندې جدي فشارونه راوړي دوی باید د ولس ته رجوع وکړي دوی باید ریفرنډم وکړي دوی باید ټولپوښتنه وکړي داسې نشته دوی یوازې راسي کله یو عکس یو پوپولیست وکیل راولاړ شي پارلمان کښېني وختي راسي چوکۍ خالي خپل عکس واخلي پورته کړي زه داسې تاسې له غم مړ یم له هغو نه وکیل نسي پوښتنه وکړي ستاسو څه کړي دي په عمل کې بنان د دوی مسؤلیت ده دوی وسم وخت ده چې مسؤلیتونه خپل وپېژني د ولس وړاندې خپل تکلیف وپېژني د تاریخ له تکرار څخه دغه ملت وژغوري جګړې په وړاندې ودرېږي دا خلک مجبور کړي چې له دغه جنجالونو څخه تېر سي او عملا پلان وړاندې کړي طرحه وړاندې کړي او ولس ته ووایي چې څوک پړه دي څوک د جګړې ټیکهداران دي څوک د جګړې دوام غواړي څوک د ملت بدبختیو ته خوشحاله دي چا د ملت په وینو تویولو کې ګټې دي او څوک معاملهګر دي څوک د ولس خادم دي دوی په دې برخه کې عملا هم فردي ګامونه واخلي هم یو ټولیز د پارلمان یو واقعي د ولسي محور په توګه باندې چې ورنتمه کې په قانون کې تمثیل شوی ده ولس غوښتنه لري او زموږ غږ د فرې داسې وکړي او دوی داسې هیڅ هم نه دي کړي دوی یوازې انفرادي کړنې دي ټولې پروژې دي زه د پارلمان د وکیلانو له پروژو څخه خبر یم چې ټولو مختلف پروژې اخیستې مختلفو برخو کې حکومت ته اثرونه ورکړي دي بیا داسې پارلمان چې زه ونه شخصي معلومات لم او دغه اظهارول او بیانول له کوکیلخه به ضرور نه وي ولې دوی خپل پروژه کې دغه دي کنه دوی خپل مسؤلیت ادا کړي موږ به ترنل کله وکړو او دوی مخکې ولس بل شابي هو کاش کې دوی داسې وکړي جامع صاحب مخکې تاسو ورته اشاره درلودله یو امریکایي ډیپلوماټ په تازګۍ سره ویلي چې له افغانانو سره تر خبرو وروسته ممکن یو نوی حکومت تشکیل شي څه فکر کوئ یعنې نوی حکومت یوه نوې څیره امریکا له محمد اشرف غني او عبدالله ستومانه شوي نوې څیره راتلونکې ده نوی حکومت راتلونکی دی د دې خبرو مفهوم په څه معنا د دې حکومت او د دوی له کړنو او کړنو څخه ستړیا خو د امریکا په وروستۍ اعلامیه کې چې پښتو او دري ژباړه د انګلیسي متن سره د امریکا سفر په ویفان کې خبره شوې ده البته تاسو د دوی نه یوازې د دوی څخه ستړیا د دوی د سول پروان د خند کېدل د دوی د افغانستان د افغان ملت پاشل او مختلف تورونه په دوی لګیدلي چې خدای دې وکړي چې دوی ورته سپیناوی هم وکړي بس نه وایي چې موږ $1 ملیارډ کم کړو $1 ملیارډ بیا په دغه ډول باندې چې د ملت څخه راکمو د ملت لوینو څخه راکمو د ملت وژغورو ملت ژغورنې په دریس کې نه ده بل د دې شک او د امریکایي ډیپلوماټ خبرو منبع د امریکا او طالبان ترمنځ هوکړه د چې په 19 د فبروري باندې امضا شو او 13 میاشتې د هغې لپاره طالبانو ډېر زحمت ډېر پیچلي مذاکرات وکړل او طالبان وتوانېدل چې په افغان دریځ کې په لفیړیو وروسته او په لومړي ځل باندې افغانان په جګړې اصول کې بریالي کړي اوس دا چې څوک دغه طالبانو دغه بریا له ولس څخه اخلي دا عملا خیانت ده په هغه هوکړه کې 3 ځایه تر 4 ځایه دا ذکر شوي دي چې له سولې وروسته د طالب د افغاني مذاکرات فایل کې به یو نوی حکومت رامنځته کېږي چې هغه به نوی اسلامي حکومت بنومي نه به امارت وي نه به جمهوریت وي بنا د جمهوریت شعار هم بې معنا ده او د امارت طالبان په خپل فکري اړخ ستړي هم دي او وایي چې موږ امارت نه غواړو نو د فعلي څیرو هم ستړي شوي خو د امریکا اعلامیه وایي موږ نه وایو او د امریکا اعلامیه د دې حکومت ستراتیژیک پارټنران دي هغه ستراتیژیک پارټنران چې افغان حکومت د دوی افغان ولسمشر د دوی کتنه پورنه په خپل غاړه اخلي بنا د نوي حکومت او د امریکا دغه ډیپلوماټ اصلي باس د طالبان امریکا ترمنځ اعلامیه ده او د نن امریکا نه ولي چې دوی لنړۍ له نور هیوادونو څخه خپل سرتیر نه راباسي ول افغانستان څخه خپل سرتیر په استثنایی ډول راباسي او د طالبانو ژمنتیا د
په کونړ کې داعش خلاف باندې او خپل ژمنتیا هم دا چې ځواکونه به مسلسل باسي دا چې افغان حکومت مجبور کړی دی چې په 13 د مارچ باندې قسم دی ول 100 نفر ول زه باور یم چې 2000 نفر به په دوه درې پلاو کې د خوشی کوي ازادي به دوی بل لان لري څوک چې چاته وینان ورکوي فرمان ورکوي موتی غلام ملت او واکمني همدغه پایله وي چې دا به دوی په خوا دا درکړي وای مګر کله چې دوی په خپل لس باور نه لري فایل او انجام همدغه د چې دوی په څه سرخوږي او څه بدنامي او څه کله چې طالبان اعلان کوي چې په کونړ ولایت کې په ختیځ زون کونړ ولایت کې د داعش په وړاندې دوی خپل بریان مانځي وایي چې هلته داعش ختم شول دلته پر د عبدالعلی مزاری پر تلین باندې برید کیږي او هغه واضحا هغه مسولیت داعش په غاړه اخلي ترڅنګ د پرونی برید مسولیت هم تر ډیره ویل کیږي چې دا داعش وسلوالو هغه کړی دی منلای څه فکر کوي ولې وسلوال طالبان د یوې اعلامیې په خپرولو سره حد اقل دغه بریدونه نه غندي چې وخت دومره جدي او قاطع دي ښکارانده پر وړاندې مسله د طالبانو خو ویل چې په دې کې لاس نه لري په دواړو عملو کې او طالبانو ویل لاس لرل د قومونو او مذهبونو په وړاندې جګړه کړای په خپل وخت کې به دې ادي اقل یو بیلګه چې د طالبانو یو مذهبي کردار د مذهبي تعصب او توپیر په اساس باندې یو کار کړی وي چې هغه موږ بیلګه راوړو نسته مثلا یو شخص په وزلو سره خلکو له دې څخه کارنامې جوړې کړې او تناولونه پې ولیکل او د طالب د بد انځور د معرفي کولو په اړوند باندې ولې هغه هم خپل دلایل لري او اوسنۍ جګړه هم خپل دلایل لري طالب د داعش په خلاف مبارزه د داعش په خلاف باندې قرباني مثلا یو سل تنوي نفر یوازې په کونړ کې داعش خلاف باندې کړی دي داعش طالبان د دې ویډیوګان خبرې کړې چې داعش یعنی څنګه خپل غارونو اسمتو څخه چې افغانانو د وژل لپاره جوړ کړی وي راوستل او په هلاکت ورسېدل بنا د دې لپاره طالب د سپیناوي لپاره ځکه څنګه باید ونه لري چې طالب د دې کارند په خلاف ده او دا چې غند پړای نه اخلي دا د غندل په معنا هم د عملا نو بنا طالبانو ته سوال نه د متوجه او چې بیان وینو اجت بیا کار ته د حسنیت لاړ خام فکر کوم چې نوي بالکل ښاغلی جامع صاحب راګرځو د مسایلو ته نن تاسو په جریان کې استما په خپل خبرو کې مخکې ویلي چې ټاکل شوی د روانه میلادي میاشتې تر 13 نیټې پورې یا د یوې ونې په لړ کې سل وسلوال طالبان لبند آزاد شي او طالبانو ویلي چې موږ خپل یو پلاوی بګرام زندان ته لیږو څو دغه پروسه لنږدې دوی وڅاري او تر چک وارزیابۍ وروسته هغه شي څه فکر کوئ پر روان وضعیت باندې به څه اغیز ولري یعنی د دې بهیر پیلېدل طالبانو د دې خبر څخه مخکې چې د افغانستان ملي مشوره ویان هم تایید کړ په اساس هغوی وویل چې هغوی یو خبر لري د الماره ورځپاڼه کې تحلیل په نامه خبر د تحلیل په نامه هلته ویلي دي د اشاره کړې ده چې امریکایان ورسره خصوصا پمپیو چې کله قطر ته تللی دی دی منلي ده چې د دوی بندیان په درې فلاو کې یو ځل 2000 بل ځل 2000 او بل ځل 12 او 15000 درې مرحلو کې به دوی حتی 15000 نه زیات 15200 به خوشي کېږي نو پس دا چې خوشي کېږي د اصل تنه ممکن دی یوازې د عامه افکارو د غوا کولو په مورد باندې تاسو په غورز باندې به وګورئ چې افغان حکومت به وایي چې موږ د حسنیت په خاطر باندې 2000 ورله ورخصي کوو او د ټولو طالبانو باندې ټیک سوی ده او حتی طالبان په باګرام کې لاغه انفرادي خونو څخه چې ډیر وحشت فکری او کې لوګو او زورولو لار خدي جوړ سي لوګو څخه هم راستل دي په یو بیل وتاکونه کې د انتظار حالت کې دي د سند او حتی باګرام د افغانستان د حکومت هغه برخه چې طالبان کې ډیر په واکم نه ده نو مسله دا چې افغان حکومت ډیر ستري کرخي مات سوي رجلي سوي نو شاید دغه د سبب چې یو څه وخت واخلي یو څه د خلکو ذهنونه وساتي په کابل کې هم ډیر پیکر هم متسوي امریکانو چې موږ $1 مليار کوم چې دا $1 مليار د دوی په نفع کوم د ریاضتي سیاست په اساس باندې څنګه د ریاضتي اقتصادي سیاست چې په نړۍ کې واځي کوبا او شمالي کوریا او په حال کې کیوبا شمالي کوریا کوبا هم د عملي کړه او د امریکا شمال او ایران چې یو ډیر غټ ملت ته خپل ملت سره دي نه د خپل ملت په وړاندې باندې او نه د خپل ملت د پرودوی واشتون او د ټانګونو د مرمویو او د وژنو په اساس باندې حکومت نه کوي هغوی د ملت په توګه وتونه د شمالي کوریا نړۍ څخه د سیاست او اقتصادي سیاست منځوي کړل کوبا خو وتونه چې د امریکا سره د خور کول د حل کې فکر نه کوم د سیاستونو د لار پیدا کړی موږ اقتصادي داخلي د عواید موتر تر 60 سلنه چې دي مصارف هم داخله په امریکا $1 او وټامین ورسره سوي دي
کې ډېر عیاش او نازدانه مختصوي دا دي ورځنۍ خرچې چې د مثلا ما سره خو چې 15 افغانۍ مې د کورنۍ مصرف د دوی تقریبا $15 د هفتې نه کېږي په بنا دوی د دغه عادت په اساس باندې هم مجبور دي چې ډېر څه ومني او اوسنۍ هر څه چې روان دي هغه هم یو اخ کې امریکا یو شمېر غوښتنې غواړي په طالبانو له افغاني دریځ څخه د افغان حکومت په نامه باندې مطرح کړي او په باندې ټینګار کوي دا چې امریکا تر پخوا په شا نه راوړ او بل ډول غوښتنې هغه ده چې لکه په 1999 یا 93 کال کې چې کله یلتسین واک ته په روسیه کې ورسېدو او ولادیمیر پوتین په 1999 کې له KGB نه واک ته راوستل هدف دا و چې د دوی غوښتنې قدرت د دوی محکمې ته نقشول دغه ټول مطرح دي طالبان سره دوی تاسو به خپل به طالبان اعتراف وکړي او ته دا به تر اوسنیو هم راووځي چې اوسنی واکمن په کابل په طالبان ته ورته وایي چې فلانکه شرکت چې په د وسپنې برخې د فلانکې فانتون چې زما د فلانکې $2 شي دا ذات مرا کنګلوي یو کال مفرد دی دا شو لاړ سو بکسونه هم تیار کړی دي بکس برخ کې مشکل نشته تنا یو کال موږ ته وخت راکړي چې د شرم له حالت څخه وځو امریکا د خپلمات او شرم حالت درکړو او طالبان سره په 16 میاشت کې دی وټلو بس د سری کرخ یادونه تاسو وکړه پښتنه دره مستکیږي جامع صاحب چې د حکومت سره کرخولې چې دومره پریټینګ ولاړ ول پښنې کرخه وخت او دریز بدل شو یو بس دا په تاریخي لیاز لو منطقي اړخ چې غلامان سری کرخه نه لري دا یو تاریخ حقیقت چې بدبختانه نه دي منلو او دی ویل لپاره څنسته ولې منلو لپاره خو هیڅ بحث نشته بل دا غلامان مطلب یعنی کله چې تا هر څوک درکوي کله چې ته د خپل ولس په وړاندې یعنی فعلی حکومت تاسو غلام غنئ مطلقاً د امریکا سره یعنی ټول معنا ګوري دوی په سلوي سات دننه کې اوسنی حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون امضا کړ هغه امنیتي تړون چې د ډیورانډ او د ګندمک د قرارداد کوونکو مخونه ومنځل زه دې تړون ته په تاریخي لحاظ باندې لعنتي امنیتي تړون وایم او ما یو وخت کې ویل چې 50 کال وروسته به یو څوک په دې اړه قضاوت کوي ولې موږ 50 کال نه 2 کال وروسته د ولس جرګې وکیلان ولیدل چې تاسو کابینه دې یو لنډ هایلایټ هم په تلویزیون کې ارزو راچوي چې موږ بد کړی دي چې دا تړون امضا کړی ده موږ د ولس په وړاندې ستړي یو خپل ولس ته مخ نه لرو هغه چا چې بیا په لوی سطح دا امضا کړی دي دا به هم لکه د ایران شاه 2-3 کال بعد دوی ویډیوګان راوځي او وايي زړېدلې سرونه او ټیټ سترګې او خړ مخ مې نیولې ولس ته وایي چې بخښنه شو غواړو د دې ان شاء الله تاریخ د دې حقیقت دا او د ملت پر اختیار ده نو څوک چې پر اختیار صداقت هغه دا حتمن کیږي بنا د دوی سره معنا نه لري د دوی سره کرخي ځکه دوی په ملت کې نه لري ځکه تاریخ ته کې نه لري دلته دارا مستقیل جامع سره ولسخه اساسولي نه کوي وخت چې خدای خبره ده او فعلی حکومت د امریکا غلام ده ولس مشر غنی د امریکا غلام ده چې تاسو وایي وخت چې د سیمه موضوع دلته مطرح ده نو پس بیا تاسو دا وایي چې امریکا له ولسمشر غنی څخه پتنګ راغلی او غواړي چې یو نوې څیره دلته صحنې ته راولي حالانکه چې دا یو ښه مهره کېدلی شي چې فعلا ترې استفاده وکړي خو مسله دا ده چې تاسو د الجزایر تاریخ چې وګورئ په 1302 کال کې او یو موږ دیني عقیده هم لرو د دیني عقیدې سوال به ځکه نه مطرح کوم چې ډېر تریخت یعنی کله سړی ډیر ګناګار سي او شیطان هم له سړي څخه بیزار کیږي په دینه کې د کې متصل شي ډیر ګناګار سي او شیطان هم سړي ته نه ورسي ترې بیزاري نو دا خلک دونه د خصوصي امریکایي شیطان هم لدینه بیزار ده نو غلام به هغه څوک د کار صورتوي په هر حالت کې هغه منی یعنی د زوګ ماد مخکې یو باسو کوچ له دوه اړخه دی په د خبرو کې شخص یا دریز ټینګ دی ولا یو دا د خپل غوښتنې او ګټې لري چې هغه غواړي مطرح کې او ساتي په ورستي هدا به کوشش کوي بل بس دا چې امریکا یو شمېر غوښتنې لري چې هغه له طالبان سره په مستقیم مذاکراتو کې ترلاسه نه کړل ول افغان دریزه چې د افغان حکومت په نامه د ترلاسه یعنی دلته د چا ترمنځ غوښتنې مطرح شوي او منل شوي دا د په کوم چې په مجموع کې چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه څه اصولي پروګرام ولر دي هغه شخصي ګټې لري او د امریکا ګټه تامینوي او امریکا بل دوی څخه یو بار مصرف د پیسې بوتل په توګه استفاده کوي سبب غورځوي له چا څخه له هر هغه څوک چې د اصول پروګرام ولر هر هغه څوک چې د ملت یعنی تاسو دا وایي چې د محمد اشرف غنی او امریکا ترمنځ په برخه کې معاملې تر هغه ځای امریکا ورسره معاملې کوي چې امریکا خپل ګټې کوي تر کله چې امریکا دا پیسې وخوړله نو دا بوتل نور سره نه ګرځوي چې هغه بیا بل اخلي او دا به تر پخو لاندې کوي په خبم په یو د خزلو سطح ته بیر ورڅوي تاسو ویلې د طالب بندیانو د خلاصون بهیر ممکن راتلونکي اونۍ پایل شي چې د خبرو اترو په درشل کې په دې برخه کې بل خو د افغان حکومت له لوري ممکن د طالبانو له خوا نه غزر بندیانو خبره شوي چې هغه مطرح شوې ده په دې خبرو اترو کې
هغه بهیر د هغه لخوانه څه فکر کوي چې مناسب وخت کم وخت دی کله پیلېږي وغوی طالبانو باید اوس له خلک خلاص کړي وای د افغان ملي فوز ځواکونه چې هغه افغانان دي بدبختانه دغه سیاستوالو چې کابل کې د ملت په اوګو او د ګردو باندې سیاست کوي ولس مجبور کړی دی چې د خپل وژنې تر حده پورې د خپل اولادونو د عزت او د کورنۍ د عفت په خاطر باندې د دوی غوښتنه تسلیم شي. زه د امتیاز ځواکونو یو غړي مې له چار عبدالحق نه تر چارپل محمد خان پورې راوستي دي او ماته کیسه کړې ده چې موږ دغسې حالت کې یو له جګړې څخه دغه ډول ستړي یو. طالبان دا ژمنتیا لري دا به عملي کوي انشاءالله. حتی زموږ غوښتنه ده چې مخکې له دې چې افغان حکومت د تاسو بندیان خوشي کړي تاسو د افغانانو په توګه باندې دا رایت ولرئ چې هغه خلک خوشي کړي او باید خوشي کړي نه یوازې زر که هر څومره ورسره باید زر تر زر خوشي کړي. ټول افغانان دي جګړې موږ ته بدبختانه دا جګړه تفلې ده جګړې موږ ته له موږ څخه خپل ټول ارزښتونه اخیستي له موږ څخه خپل ادبیات اخیستي موږ څخه خپل موږ خوږ تاریخ اخیستی زموږ ویاړمن تاریخ را بدنام کړی ده. طالبان به په دې برخه کې هر ګام چې د سولې برخه کې په لاره کې د حسنیت په برخه کې چې یو له دغه څخه د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو خلاصول دي دا زموږ د افغان په توګه په دوی باندې غږ ده چې تر حکومت نه مخکې دوی دا کار وکړي. له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت نوملړ په رسنیو کې خپور شوی دی. نن به تاسو یو نوملړ خپور شو کابل نیوز یو هفته مخکې یو خبر هم په دې برخه کې درلود. په همدې حال کې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت په تازګۍ سره دا نوملړ رد کړی دی ویلي دي چې دا رسمي نه دی. د پلاوي نوملړ ارګ چمتو کړی دی یا مثلا هغوی پرې داخلي اختلافات لري هغه څنګه څه فکر کوئ په خپل ارګ کې د داخلي اختلافات سړی وګوري دا څه پیغام ورکوي یعنی ممکن دوی په دې نوملړ سره جوړ راغلي نه وي یا په کوم داخلي اختلافات په دې برخه کې روان وي څه فکر کوئ دا یو ور رسنیو ته ورکړل کېږي او بل ور بیا وایي چې مثلا نه دغه نوملړ نه دی نهایي شوی یا رسمي نه دی. د رسنیو ته د نوملړ راوطن چول رښتیا هم کابل نیوز دا خپور کو نن چې ملي تلویزیون یو دولتي ادرس په توګه باندې دا خپروي هم تقریبا هم د کابل نیوز اته یو څه رحمه کې بدل نه ده. نه پوهېږم چې دا داخلي اختلافات ول خدای داس کار کوي نه پوهېږم چې دوی غواړي د دې پلای په توګه باندې یو عمومي نظر واخلي چې خلکو ارکلی ورڅخه تر کومه جهه پورې ده. نه پوهېږم چې د دې تر شا نور کوم هدف دي خو له هغه نوملړ چې راوتلی د هغه نه یوازې له محدود شمېر اشخاصو چې دوه درې نه زیات نه کېږي نور هېڅ یو یې هم د دې وړتیا نه لري نه د دې ولسي درایت لري نه د دې دولتي او پرستي لارښه په دې حد کې ده او چې د افغان ملت یا د حکومت له دریځه یا په دغومره غټو مذاکراتو کې برخه واخلي. حکومت باید او د نورو کابل میشتو سیاستوالو چې هغه هم پوره ولسي ملاتړ درایت او په دې ولس کې ریښه او ادرس لري له هغوی سره د امریکا د فشار په شمول باندې شي خلیزات اخبار ویل دا نن هم مکفم کې ویلي دي د امریکا په اعلامیه کې هم دا ویل شوي دي چې دوی باید یو ټول شموله پلاوی او چې هغه د افغان ملت استازولي ورکړي چون طالب او هغه څوک چې پرون له طالب سره ستونزه درلوده اوس راسته افغاني خو استاد د بیرته بولار چې په یو امریکا فاندنګ به استادین واخلي او پیسم ماشم شاید ورته لول ورکی ختن خواب ورکی او خلک په غرف کې احترام هم کوي چې لومړی کدوم فکر وای په نړۍ کې او لسمشر در سوي نو اتمن به امتیازات ډيري ولی هغه نور خلک چې هغه ډاکټر ولاد هغه نور د وی وای چې مخ له طالبان سره ستونزه درلوده طالبان هم وای چې مخ له سره ستونزه درلوده تو خو دې قضایا او طرف نه دغه مسله باید لکه د سهولي اسیا د افریقا د سولې په توګه باندې حل شي چې ټول هغه خو لکه نیلسن مانډیلا دغه ډله یا د الته د افریقایي یو بل کوم جبهه چې دوی ټول لالو هغه جګړه کې حکومت سره هغه څوک مخالفت کوي هغه څوک چې نو ټول لالو کې ناستو یو ګډ داسې طرح او فکر یو کړ چې هغه سهولي افریقایي بیا له انزوا بیا له افارتاید بیا له زنځانيه او بیا له بلچاري او رچاري څخه وژغورله بنان داسې یو فلاوی به جوړ شي چې هم ټول اړخونه سره طالب سره فرون تضاد درلود یا نن د رهبري او دریځ او موقف خبره کوي د ادرس خبره کوي یا وایي چې مثلا فلاوی باید قومي نه د دوی حق ده خزي باید کی خزي د ملک نیمه برخه د مو په دې کې مسایل نه لرو هر هغه څوک د سولې لپاره کار کوي کاغه سیک افغانان او دوی حقلات ما دوی اساس کی خو کوشش دی وسی چې د څوک د فلاوی په داش ډول لانس چې دي تشه سیاسي اجماعي او د سیاسي اجماع په هغه وخت را مستکی چې په کابل کې سیاسي جوړجاړی را متسوي د سولې په وړاندې د خلکو راده او نیت سمسوي وي او نوري په دې باندې هوکړه کړی چې موږ به د ملت په خاطر باندې د خدای په خاطر باندې تاریخ په خاطر باندې نور له سوسه دښمن نه کو بیا به طالبان دغه یو جهاد سره شي په طالبان جامع صاحب غواړم هم دغه ځای کې دقیقاً دا پوښتنه مطرح کوم څه فکر کوئ
افغان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو د خلاصون واک له دوی سره دی او لومړی باید تاوتریخوالی کم شي. څه فکر کوئ که چیرې دغه بهیر رسما پیل شي له دې سره به سم تاوتریخوالی هم کم شي یا به کموالی پکې راشي که نه؟ د طالبانو هڅې له 2010 کال څخه تر اوسه پورې د سولې لپاره د خپل امریکایي روایت د دوی د سیاستوالو ډیپلوماټانو په دلیل باندې چې ګوري داسې وي چې سولې داخل کار کوي او تر اوسه ټول حرکتونه او تنازلونه له خپل کړنو کړنو څخه او دریځونو څخه په دې معنا ده چې طالبان سولې لپاره کار کړي. امریکا چې کله متقاعد کړه، چین چې کله متقاعد کړه، روسیه، ایران،